خبر نه لکه هیله لرم نن دویمه ورځ دوی پښتو ټایپ په دې کې موږ یایو پاسنۍ کرښه صحیح شوه موږ درې د الفابیټ درې کرښې لرلې یو کیو کرښه ا کرښه او زیډ کرښه ا کرښه موږ ویله که نه په دې کې 11 پښتو توري وو ابانکا 11 پښتو توري وو وکشه پښتو توري کیبورډ کې په دواو موقعیتو کې دي یو پاسنۍ موقعیت چې پریس کې پښتو توري ولیکي یو چې شفت وسره ونسه صحیح شو پښتو توري ډیر دي او بټن کامې دي اې دې په خاطر چې ټول کې ځای شي نو په یو بټن کې دوا توري دي صحیح شو اوس دا کیو لاین یایو صحیح شو یعنی د پاسنۍ لاین په د پاسنۍ لاین کې چي دي پی ډي اف واکشه په دې پاسنۍ لاین کې موږ لرو د وړې ګوتې مسؤلیت درې د خیلوس د وړې ګوتې مسؤلیتونه څو درې بټنې د دې ګوتې مسؤلیت کشنی ګوتې موږ درې بټنې باید په دې پریس کو ښه ته خو هغه ویل شوی دی چې برق وړوه لکه په 13 منځنۍ کرښه کې چې د دوو پلو ګوتو دوه مسؤلیتونه او دلته هم دوه مسؤلیتونه دي مګر په دې کې د دې ګوتې مسؤلیت څو دی درې بټنې باید پریس کو یو خپل موقعیت دی چې خپل ځای ته رسېږي که نه چې پورته کې پریس شي بل هغه موقعیتونه دي چې لږ به کشوو ګوته به ورکشوو صحیح شوه سکرین نه درته وښیي طریقه خو مزدا دو کنه کله چې زه تاسو ته پڼې وویشم په سکرین پیج ته شوکم هغې نه وروسته یورې د رایټ سایډ نه دغسې دا توری دا توری دا توری دا توری دا توری تر بیخه پره ای نه وروسته درې وره ای نه وروسته بیا داسې درې وره ای نه وروسته یو دا بیا دا بیا دا دغه چې کله ټرین کوي ای نه وروسته بیا کلمې پیلېږي صحیح شوه او دا کلمې نسبتا هغې نه ځکه ګورنېږي چې نوره کلمې هم نوره توري هم سره ګډېږي صحیح شوه بیا چې موږ لاندنۍ کرښه وایو بیا تاسې جملې جوړوئ دا ولې داسې کېږي مهرباني کمپیوټر د خلاص کا کورانه وظیفه وکسه
ولې دا شو